الله سبحانه وتعالى هغه انسان همیشه به ورته داخلي چې چا ځان واجو. صحیح حدیث کې دی نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد ده من تردى من جبل فقتل نفسه که چا د غره ځان قصدن را گذار ک او ځان یې واجو نو دا به په اور د جهنم کې فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ډېر سخت وایي دی ورکړه جهنم کې به غرونه تخیږي او کته بزان راغړی او خالدن همیشه وي مخلدن همیشه کړی شوی ابدا همیشه همیشه به کې درې وعید ډېر سخت او قوي بیان کړی دي. ومن تحسى سم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. کچا په زهر باندې ځان مړک دا زهر به اوس په لاس کې په جهنم کې به پروت اوس کې به الته او همیشه د پاره به کې پروت. ومن قتل نفسه بحديده کچا په وسپنه باندې ځان وواجه ټوپک باندې ځان ویشته په چاړي ځان وواو او بل حدیث کې دی کچا په زندۍ باندې ځان مړک نو دا به د جهنم په کندو کې پروتي او دا وسپنه به اوسې په دې خېټه کې بزان وي خالدن مخلدن فيها ابدا ابدي ابدي به پکې دا د سزا ده. دا نبوي حدیث دی محمد رسول الله ویل دی. د دې وجه دا د حکمت دا ده چې زمنګ د نفس د زمنګ نه دی دا د الله دی موږ له امانتن را کړی دی په دې کې ستا واک نشته چې دا ته خرابې ضایع کې بربادي لکه مال زمنګ نه دی نو دا نفس زمنګ نه دی دا د الله دی. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم پرځه مال هغه دې خراب کړی دی. بل وجه سوچ ځان وجني دا د الله د رحمت نه امید ده. قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. دا گمراه انسان چې د الله د رحمت نه امید ځان ولي وجني د امیدۍ د وجه نو د الله د رحمت نه چې څوک نه امید شي دا گمراهي په دې وجه الله تعالی ورته همیشه د پاره بوزي. دا عذابونه دي چې د دین خپل میریږي او نور خلک هم تیروي. الله سبحانه وتعالى د انسان ته سزا ورکړي چې یو سړی خپل ځان په خپل باندې وجني. انسان ته د اجازه هم نشته چې د خپل ځان په خپل قتل کړي. قران کې الله ویلي ولا تقتلوا انفسکم خپل ځانونه باندې وجني او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چا چې په کوم شي سره ځان قتل کړي نو دیو په جهنم کې پاک په شی باندې ځان وجني. کچا ځان په چاړه باندې والو دی به جهنم ته ځي او په جهنم کې به ځان په چاړه باندې وهي. کچا زهر خوړلی دي زهر وال تفری کچا ځان زندي کړي الته به ځان زندي کوي هر شي باندې ځان وجلي. بعض جاهلانی ناپوهي نه راولېږي د دنیا د ژوند تنګ شوی او خیال دا چې په دې مرګ باندې او ما ته راحت ملاو شي او د دومره د مودو قمقل له چې د دنیا سخت خو وختي تور باندې د دومره غټه نه ده او د آخرت سخت ده هغه خو ختمېدل هم نشته هغه ته ځان ورارته هغه لږ برداشت نشي کولای او همیشه د پاره ځان الته سخت ته ورارته لہذا دا ناروا کار دی خپل ځان وجل.